ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د یاد ولایت زرګونو تنو اوسیدونکو د یو پراخ لاریون په ترڅ کې له افغان میړنیو ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د پاکستان وروستي هوایي بریدونه چې د افغانستان پر ځینو سیمو ترسره شوي په کلکو ټکو وغندل. د دې غونډې ګډونوالو د هغه څه پر وړاندې چې پر ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره تیری بلل کیږي خپل اعتراض څرګند کړ. په بلخ ولایت مزار شریف ښار کې د یاد ولایت زرګونو تنو اوسیدونکو د یوې پراخې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د افغان میړنیو ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د پاکستان وروستي هوایي بریدونه چې د افغانستان پر ځینو سیمو یې ترسره کړي وو په کلکو ټکو وغندل. محترضینو د شعارونو په ورکولو سره وویل چې دا بریدونه د نیک ګاونډیتوب له اصولو او نړیوالو موازینو سره په ټکر کې دي او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان خلک به په هر حالت کې د اسلامي نظام ترڅنګ ولاړ وي. موږ د خپل امنیتي ځواکونو دغه ګزارونه ستایو او دوی ترڅنګ باندې ولاړ یو. پاکستان مرتد او غلام رژیم چې دوی ټول عمر د اسلامي شاعرو تر پښو لاندې کول او د مسلمان امت وژنه له خپل بدرانو څخه پروژو ډبل باندې اخلي. باید موږ تاسې پښتانه هستو که ازبک هستو که تاجک هستو که بلوچ هستو ټول باید لاس یو کړو پاکستان سره وجنګو. دغه ګډونوالو همدارنګه زیاته کړه چې د خپلواکۍ او د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره به له هیڅ ډول قربانۍ ډډه ونه کړي او د اسلامي امارت له دریځونو به ملاتړ او دفاع کوي. شما تنها نیستین، ما در کنار شما هستیم، ما در پالوی شما هستیم. افغانستان تاریخ دارن، افغانستان تاریخ درخشان دارن. موږ د خپل نظام او د خپل نظام ملاتړ وکړو او د خپل وطن څخه دفاع وکړو او چې دغه پاکستان فاسد فوج زموږ پر خاوره تیری کړی ده او زموږ په ملک تیری کړی ده، زموږ هوایي حریم یې نقض کړی ده. موږ د دې لپاره راغلي راټول شوي چې موږ د خپل وطن څخه دفاع وکړو او خپل د نظام څخه دفاع وکړو. په همدې حال کې یو شمېر علما چې په دغه ولسي غونډه کې حاضر وو ولسي اعتراضونه یې د نظام د ملاتړ او د ملي حاکمیت د دفاع په لور یو مهم ګام وباله. هغوی د خلکو له پراخ ګډون څخه مننه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې اسلامي امارت به د هر ډول تیري پر وړاندې ودرېږي او هیڅ هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان حریم او خپلواکي تر پښو لاندې کړي. ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم که حریم هوایی ما را نقض بکند و کشور ما را اشغال بکند. این درس است و این انتقام است برای آن عده از کشورانی که تا هنوز شجاعت و مردانگی مردم افغانستان را ندیده بودن و نچشیدن که بچشن. این عمل بزدلانه پاکستان ما به شدت محکوم و نکوهش میکنیم و آمادگی خود برای مبارزه و نبرد دائمی در برابر اشغال پاکستان اعلام میکنیم. د افغان زړورو سرتیرو څخه د ملاتړ په موخه دغه پراخه ولسي غونډه یا ولسي لاریون دلته په بلخ ولایت کې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د څو ورځو راهیسې افغان زړور سرتیري د پاکستان د اجیرو ملیشو پر وړاندې په کلکه مبارزه کوي او دغو اجیرو ملیشو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت او د مولانا خصوصي پوهنتون ترمنځ د ځوانانو د ملاتړ او د لوړو زده کړو لپاره د لا غوره زمینې برابرولو په موخه د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې یو هوکړلیک لاسلیک شو. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت او د مولانا پوهنتون ترمنځ د همکارۍ یو هوکړلیک لاسلیک شو. مسؤلین وایي د دې هوکړلیک له مخې به ځوانانو او محصلینو ته د دې تحصیلي بنسټ په ځینو پوهنځیو کې د فیسونو په برخه کې د پام وړ تخفیفونه ورکړل شي. دغه تخفیفونه د حقوقو او سیاسي علومو، اقتصاد، ښوونې او روزنې او ژورنالیزم پوهنځیو لپاره په پام کې نیول شوي چې له امله به د زده کړو لګښتونه په څرګند ډول راکم
شي. د مسؤلینو په وینا د مالی اسانتیاو ترڅنګ به د محصلینو لپاره علمي پروګرامونه او تعلیمي دورې هم طرح شي څو د زده کړې بهیر یوازې د درسي ټولګي تر فضا محدودې پاتې نشي بلکې د عملي تجربو د ترلاسه کولو او د کاري چاپیریال سره د بلدتیا زمینه هم ورته برابره شي. مسؤلینو د دې هوکړلیک لاسلیک کول د ځوانانو د علمي ودې او د هغوی لپاره د روښانه راتلونکي د برابرولو په برخه کې یو مهم او اغیزناک ګام بللی او هیله یې څرګنده کړې چې د دې هوکړې د موادو په پلي کېدو سره به د ځوان نسل لپاره لا ډیر زده کړیز فرصتونه برابر شي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.